د کہانی په شروعات کې مونږ یو سنسان ځنګل وینو چې پاغه کې یو ځان لا کور دی چې پاغه کور کې یو لیک د ماشوم ودوي او لیک د خپل پلار سره اوسېږي. دراصل د لیک مور یو څو کاله مخکې په دې ځنګل ته شکار د پاره تللی و خو لا تر اوسه پورې نه دراغلی. د دې د وجې لیک خپل پلار سره اوسېدو او د دې ځنګل باره کې دا خبره مشهوره ده چې په دې کې یو ډېر خطرناک مونستر دی چې هغه انسانان څنګه وویني نو ډایرکټ په حمله کوي. خو د حیرانۍ خبره دا و چې د لیک پلار د کلونو نه په دې ځنګل کې هغه تر اوسه پورې داسې مونستر ونه لیدو او لیک د خپل پلار سره په دې ځنګل کې د یو څو کالو نه اوسېږي چې هغه د دې ځنګل د خوبصورتي ډېره زیاته خوښه ده. هغه ته پته نه ده چې د دې خوبصورتۍ د شاته څومره غټه خطره ده او د لیک پلار لیک ته دا طریقه ښيي چې په ځنګل کې به څنګه اوسېږي چې د ضرورت په ټایم کې ځان بچ کولی شي. او نن دا پلار او زوی شکار دپاره دې ځنګل ته راغلي وي چې دې کې لیک یو بوټی وویني او هغه راشوکوي. خو پلار ورته ډېر غوسه شي او ورته دا ووایي چې په دې ځنګل کې قدم په قدم ډېره زیاته خطره ده او زما د اجازت نه بغیر به یو شي ځلم ګوتې نه وړي. او دلته د لیک پلار لیک ته په خبرو لګیایي چې اچانک د لیک پلار یو اوسې وویني. نو د لیک پلار لیک ته وایي چې خاموشه اوسه او هغه اوسې چې څنګه ویشتلو والا وه هغه اوسې د کاڼي د شاته پټه شي او هغه چې شاته وګوري نو لیک هم د ده د شاته نه وي. نو دې سره د لیک پلار ډېر زیات پریشانه شي. خو بل خوا لیک د هغې اوسې شکار دپاره بل طرف ته راشي ولې چې لیک ته لګېده چې د دې طرف نه به زه د دې شکار وکړم. خو هغه چې څنګه ټوپک د دې اوسې طرف ته کي دغه دوران کې هغه مونسټر وویني چې د کوم باره کې مونږ د کهانۍ شروعات کې ویلي او هغه مونسټر دومره یروونکی اواز وباسي چې په ځنګل کې هر طرف ته خاموشي شي چې دې کې اچانک لیک له خپل پلار راشي خو لیک ډېر زیات ویریږي او د لیک پلار لیک ته ډېرې زیاتې خبرې وکړي او پلار ورته دا ووایي چې زما د اجازت نه بغیر به ته چرته هم نه ځې. خو لیک ډېر زیات یېرې کې وي ولې چې هغه مونسټر ولیدو نو دوی د هغه ځای نه روان شي او هغه ځای کې یو وړوکی کور وویني نو دوی زر هغې ته وخیږي او د لیک پلار اخوا دېخوا ګوري چې دوی کې اچانک د هغه نظر په هغه اوسۍ باندې پرېوځي چې هغه اوسۍ دغه مونسټر ډېر دردناک طریقې سره په منځ دوه کړي وي چې دوی کې اچانک د لیک پلار هغه مونسټر وویني. د لیک پلار زر د دغه مونسټر مخې ته ټوپک ونیسي او یو ډز پرې وکړي چې زر هغه مونسټر د دغه ځای نه وتښتي او دا دواړه ډېر زیات یېرې کې وي. نو لیک ته د دې مونسټر باره کې تپوس وکړي نو د لیک پلار لیک ته دروغ ویې ورته دا ووایي چې دا یو ځنګلي بالو دی او د یېرې هېڅ ضرورت نشته. او د شپې په ټایم کې لیک د خپل پلار کمرې ته راشي نو د هغه پلار په موبایل باندې بل چا سره خبرې کوي او دا وایي چې ما نن هغه مونسټر ولیدو او هغه نور هم خطرناک شوی دی او ما پرې ډز وکړو او هغه د هغه ځای نه وتښتېدو. نو لیک چې د پلار دا خبره واوري نو ډېر زیات ویریږي او هغه وایي چې دې ځنګل ته وتل اوس ډېر زیات خطرناک دي. دې نه پس سین بدل شي او د نن نه 13 کاله پس ټایم مونږ ته ښیي چې اوس لیک رټ شوي وي او هغه واده هم کړي وي چې د هغه یو لور هم وي او لیک د خپل خاندان سره په سین فرانسیسکو کې اوسېدو. خو د لیک د خپل لور ډېر زیاته خوښې وي ولې چې هغه وایي چې زما لور هغسې ورکوټوالی تېر نه کړي چې څنګه ما تېر کړی و. د دې د وجې هغه خپل لور ته باندې غوسه نه کوي. دې نه پس مونږ د لیک ښځې وینو او مونږ ته دا هم پته لګي چې د دې دواړو په منځ کې ډېر زیات لرېوالی دی او د لیک د ښځې شارلټ نوم او شارلټ یو نیوز ریپورټره وي چې د دې د وجې دا په خپل کار کې ډېره زیاته مصروفه وي او دې سره د دې تعلق ډېر زیات خرابېدو او شارلټ خو داسې نه غوښتل ولې چې د هغې خپل لور او خاوند ډېر زیات خوښ وي او په سبا باندې چې شارلټ جاب له ځي نو هغه لیک له یو خط ورکړي نو لیک چې دغه خط کولو کې نو په هغه خط کې دا لیکلي چې اف بی آی وایي ورته د لیک پلار میلو نه شو ولې چې هغه یو څو کلونه مخکې غیب شوی و. نو دوی اوس دا کنفرم کړه چې د لیک پلار مړ شوی دی ولې چې د 13 کالو د لیک پلار دوی سره رابطه ونه کړه او د لیک د پلار لیک سره رویه ښه نه وه هغه چې د پلار د مرګ باره کې ووري نو ډېر زیات خفه شي. نو اوس لیک دا سوچ وکړي چې زه خپل خاندان سره ځنګل ته لاړ شم هغه خپل زوړ کور ته نو دې سره به زموږ هم دا تعلق ښه شي. نو دې نه پس لیک د شارلټ افیس ته راشي او ورته د ځنګل د چکر باره کې ووایي هغه ته دا وایي چې موږ به خپل ټایم هلته تېر کړو نو دې سره به زموږ تعلق ښه شي. نو دلته شارلټ هم ورته وایي چې ټیک ته موږ به په بله هفته کې لاړ شو زه به د خپل افیس نه چوټي م واخلم. اوس په بله هفته کې دوی دغه ځنګل طرف ته روان شي چې کوم ځای کې لیک ورګوټیوالی تېر کړی او ځنګل مو هغسې سنسان وي او هر طرف ته غټ غټ بوټي وي. خو دلته مسله دا وه چې لیک ته د خپل کور لار نه وه معلومه ولې چې لیک دلته 13 کاله پس راغلو او دلته مسله دا وه چې د موبایل سیګنل هم کار نه کوو. خو دې کې لرې لیک یو سړی وویني چې هغه سره ټوپک په لاس وي چې دا درې ونه ډېر زیات ویریږي. خو دلته ښه خبره دا وه چې دا سړی لیک وپېژني نو شارلټ چې دې سړي سره دا ټوپک وویني نو هغه ډېره زیاته ویریږي او هغه لیک ته وایي چې د دې ځای نه ځه. خو دلته ورته لیک دا ووایي چې دا ځنګل ډېر زیات خطرناک دی او په دې کې ډېر زیات خطرناک ځناور هم دي. د دې د وجې هر سړی د خپل سیفټي دپاره ځان سره یو ټوپک ګرځوي. نو لیک دې سړي ته وایي چې ما ته د خپل کور لار وښایه ولې چې زه ډېر وخت پس راغلم. دلته ورسره دا سړی په ګاډي کې کېني او هغې طرف ته روان شي. اوس دوی روان د خپل کور طرف ته او په دې باندې شپه راشي او دوی اوس خپل کور ته رانږدې شوي وي او دوی یو بل سره په خبرو چې دی کې اچانک د لیک د ګاډي مخې ته سره راشي چې سره لیک ډېر زیات ویریږي او هغه ګاډي بل طرف ته کي او د هغه ګاډي د دوه اونو په منځ کې ګیر شي. لیک سره چې لا کوم سړی ناست هغه د ګاډي نه بهر وتو کوشش کوي هغه چې څنګه بهر وځي نو لاندې پرېوځي او دغه دوران کې اچانک هغه مونسټر راشي او هغه سړی په منځ دوه کې یو مړ یې کي چې دې سره دا درې ونه هم ډېر زیات ویریږي او چې اوس دوی ته ولګي چې خاموشي شوه دوی د ګاډي نه د وتو کوشش کوو نو دې کې اچانک هغه مونسټر په دې باندې حمله وکړي دوی د هغه ځای نه راوتښتي او د خپل کور طرف ته راشي. هلته دغه مونسټر دوی وویني او بل خوا د لیک په کور کې بجلي هم نه وي نو هغه یو ټورچ راواخلي او هغه فیوز کولو کې او دې سره بجلي راشي او د بهر نه چې کوم اوازونه راتل هغه بند شي. نو دې کې چې لیک بهر وګوري نو هغه مونسټر هم د هغه ځای نه تللی وي. نو دلته شارلټ اوس ډېره زیاته یېرې کې وي چې آخر دا څه شی و. نو لیک هم
هم ډیر زیات حیران وي چې دا خو نه انسان او نه زناورو. نو شارلټ وته وی چې نو موږ د دې مونستر مقابله کول شو او نه د دې ځنه وتی شو، موږ لا پکاره چې د بهر نه مدد راغواړو. نو لیک زر لاړ شي د خپل پلار ریډیو ټیک کی چې هغه د رابطې کوشش کوي خو هغه سره څوک رابطه ونه کی. اوس لیک ډیر زیات پریشان وي چې اخر څه کم او د لیک لاس هم ډیر زیات زخمی شوی وي. شارلټ زر د هغه د لاس پټه وکي او شارلټ ودشي. بدلته لیک له خوب نه ورتلو او ورده کې اچانک هغه ډیر يرون کې आवाज ووري. هغه چې شاته وګوري نو شارلټ او د هغه لور ودوي. نو اوس لیک ډیر پیار هغه आवाज پس شاته لاړ شي او هغه आवाज د بره نه راتلو. چې څنګه هغه بره راورسي نو هغه وګوري چې دا आवाज د یو جولاو. نو هغه ډیر زیات حیران شي چې دا आवाज ز څنګه اورم. دراصل لیک چې کم مونستر زخمی کړو هغه یو ډیر خونخوار لیوو چې د سره دا زخم د وجې د لیک په بدن کې وایرس راغلل او هغه طاقت بده کې مرشي چې کم طاقت په لیوه کې وي د دې د وجې هغه د هر څه आवाज اوري. د کې اچانک د پته ولګي چې بهر ال تا خونخوار لیوه راغلی دی چې کم په دمانه حمله کړې و او لیک پرورو هغه دروازې طرف ته لاړ شي چې کې اچانک دغه خطرناک لیوه د لاندې دروازې نه لاس روباسي او لیک د خپې نه ونیسي او ځان طرف ته راکاږي چې د سره لیک ډیر زیات چغې شروع کی چې دا خزر اپاسي او شارلټ چې دا وینو ډیر زیات او یریږي خو هغه زر سره واخلي او دغه لیوه په لاس باندې وهل شروع کی او خپل خاوند اخلاص کی. خو د لیک په بدن کې د دې لیوه وایرس ټول خور شوی دی د دې د وجې دغه جسم هم بدلیدو والاو او وختې موتلو غاخونه غورځیدل او لیک اوس دار څه आवाजونه اوري او دغه خپل आवाज ختم شي او هغه د لیوه په आवाज کې غوریدل شروع کړي وي او هغه خزه تسویل غسل خو هغه د لیوه په आवाज کې غوریدو. نو شارلټ هم د خبر نه پیدا او هغه د پنسل او کاغذ وروړي او ورته چې سویل غواړي په دیولي کا هغه په دې باندې ډاینګ ولیکي یعنی لیک مړ کېدو والا دی. خو شارلټ د له حوصله ورکی او د لیک حالات نورم خرابېدو والا دی چې د کې اچانک د لیک لور راشي. خو شارلټ زر د خپل لور بهر کې ورته دوه چې ستا پلار څخه خړلې دغه د وجه دغه طبيعت خراب دی او چې څنګه سهار چې موږ بلیک هسپتال ته بوزو او بل خو د لیک د زخم نوینه راتلل شروع شي. نو شارلټ دغه د زخم نه پټې لړکی هغه ډیره زیاته حیران شي ولې چې د لیک هغه زخم ټول سوځېدلی وي او د لیک په زخم باندې خارق شروع شي چې هغه خپل زخم غلول شروع کی او چکونه په لګول شروع کی. نو شارلټ چې دا ویني نو ډیره زیاته او یریږي هغه اوس نه پیږي چې سو کما هغه دا و چې زه سبا پر انتظار نشم کولی. دنه پس شارلټ د کور نه بهر یو گاډي ویني چې هغه زر لیک ځان سره روان کو په گاډي کې کینو د خار طرف ته تلو والا وی چې د کې اچانک هغه مونستر په دې باندې حمله وکي. خو اوس لیک دغه مونستر مقابله طاقت کې وی او هغه شارلټ ته د کور طرف ته اشاره کوي ورته دوی چې کور ته لاړ شي او هغه ته ځنګل طرف ته روان شي چې هغه مونستر ورپسې ورمنډه کی چې شارلټ خپل کور ته راشي او لږ وخت پس گیټ کولو کی داغي د کور مخ ته لیک ولاړ وی چې دغه حالات اوس نورم زیات خراب شوی وی او دغه سر نه ټول وخت غورځېدلی وی او هغه د وینې الټه شروع کی او دغه د لیوه وایرس زده په بدن باندې زورور شو. هغه ته اوس پته لګی چې زه خپل خاندان لپاره خطر یم د دې د وجه هغه د ځنګل تلو طرف ته فیصله وکي. هغه څنګه دروازه کولو کې دغه په دمان دی هغه مونستر بیا حمله وکي چې دا ځل لیک د دې مونستر د اثر کټ کی او هغه چې دغه مونستر لاس وګوري نو پاغه باندې یو ټیټو جوړ وي چې دغه ټیټو د لیک د پلار په لاس باندې هم جوړو. نو دلته لیک پوه چې ما خپل پلار مړ کو ول چې د پلار هم د دې لیوه وایرس غیر کړیو او اوس لیک د کور نه بهر روزي چې هغه غځي کې رو ورزيږي او هغه اوس پورا په لیوه کې بدل شي چې هغه په بدن باندې غټ غټ وخترو خيږي او هغه اوس واپس د خپل کور طرف ته راشي چې په خپل خاندان باندې حمله وکما. چې لیک څنګه راشي نو شارلټ او هغه لور چې دی ویني ډیر زیات ویریږي خو لیک اوس هم خپل ځان کنټرول کې کړی و هغه په خپل خاندان باندې حمله نه کوله چې د سر شارلټ او دغه لور دغه ځای نه وتختی خو لیک ورپسې شاته ور روان شي او د لیک په یو لټ کې انخلی. نو لیک د دې لټ نه د خپل نشو آزادول چې هغه خپل خپه په خله باندې کټ کی او پر اخکلو باندې د دې طرف ته روان شي او بل خو شارلټ او دغه لور هغه ځای تراشي چې کوم د کې د دوی اکسیډنټ شوی او ولته دغه سړی لاشم پروت وي هغه سره خوا کې هغه ټوپک هم وي چې شارلټ زره هغه ټوپک را واخلي او هغه وړو کې کور ته ورسی چې تیر ډول شپال ته تیر کی او بل خو لیک پرورو باندې دغه طرف ته راشي هغه دغه باوجود هم په دې حمله نه کوله. نو د لیک لور د خپل پلار طرف ته قتل هغه مورته دا وایي چې زما پلار و چې ما اوله. نو دلته شارلټ ډیر زیاته خفم شي خو مجبورون هغه په لیک باندې ډزو کی او مړی کی او شارلټ دغه لور لیک لراشي چې هغه ډیر زیات خفوي نه پس هغه دوه د ځنګل نه د وټو د لپاره روان شي او د سره دا کہانی ختم شوه. تاسو دا کہانی خوښ شوی نو دا ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ.